د راشد خان ګیله ملګرو راشد خان ګیله کړې ده چې نړیوالو ورته خندلي دي او همدارنګه د افغانانو په ټولنیزه رسنیو کې لاس په لاس کړې ده. ملګرو راځئ چې راپور وګورو راشد خان ولې ګیله کړې او نړیوالو ولې ورته خندلي دي. درنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم، وخت مو په خیر. مانیش پانډې واده مراسم ترسره کېدل او د راشد خان ګیله. د راشد خان د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې ملګری مانیش پانډې په دې وروستیو کې د واده مراسم ترسره کړل، خو افغان کرکټ ملي لوبډلې مشر راشد خان نوموړي ته د مبارکۍ ویلو ترڅنګ له هغه څخه په ټوکو کې په دې ګیله وکړه چې ولې دې دعوت نه کړ. نوموړي په خپل ټویټ کې لیکلي: مبارک دې وي زما وروره، تاسو ته دې یو ځای خوشحاله ژوند غوښتونکی یم، په دې هیله چې ستاسو مینه ورځ تر بلې پیاوړې اوسیږي، خو ولې زه دعوت نه کړم. د یادولو ده چې 30 کلن مانیش پانډې تېره ورځ په ممبئی ښار کې له اکټرې اشریتیا ششټي سره واده مراسم ترسره کړل. د راشد خان ترڅنګ د هند کرکټ ملي لوبډلې پخوانیو او اوسنیو لوبغاړو هم نوموړي ته د نوي ژوند مبارکي ویلې او هغه ته د ښه ژوند هیله ښودلې ده. د مانیش پانډې د واده مراسم 12 ساعته له هغه وروسته ترسره کیږي چې نوموړی به سید علي مشتاق ټرافي سیالیو پایلوبه کې خپلې کارناټکا لوبډلې ته د تامل نادو لوبډلې په وړاندې په یوې منډې توپیر بریا خپله کړه او د سر په سر د دوهم ځل لپاره یې د یادو سیالیو اتلولۍ ور په برخه کړه. مانیش پانډې په 5م اوور کې په 4م پوزیشن سره توپوهنې ته راښکته شو او په 45 توپونو یې 18 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې او د کارناټکا لوبډلې منډې 180 ته ورسولې. په ځواب کې تامل نادو لوبډلې ته په 2 توپونو 4 منډې پاتې وي او ویې نشوی کولی چې بریا خپله کړي او په یوې منډې توپیر یې فاینل لوبه بایلوده. پانډې د هند کرکټ ملي لوبډلې لپاره 23 ورځنۍ او 32 ورځې لوبې کړې چې 440 او 578 منډې پکې جوړې کړې دي. هیره دې نه وي چې د دواړو لوبغاړي مانیش پانډې او راشد خان په راتلونکي IPL سیزن کې هم د خپلې سنرایزر حیدرآباد لوبډلې په ګټه لوبې ترسره کړې. ملګرو دا د راشد خان ګیله وه چې د مانیش پانډې څخه یې کړې وه. که چیرې غواړئ چې هره ورځ له تازه او مهمو پیښو څخه ځان خبر کړئ نو ملګرو زموږ چینل در سره حتما او ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو در سره حتما لایک کړئ.